په نامه د خدای چې رحمان او رحیم دی. دا ویډیو د جوسر ماشین په باره کې ده. جوسر ماشین مطلب دا دی چې دې ته به مونږ څنګه د موټر چې کومه دی دا بدلو، د هغې طریقه کار څه دی او د هغې طریقه څه ده، هغه به مونږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په هغې باندې پوه شئ. د غونډو نه مخکې زه تاسو ته د جوسر اول چې کومه چې دا ما ورکړو دلته دې بورډ کې تاسو ته ګورئ زه بټن وهم دا نه لګي د دې موټر خروند. اوس تاسو به وایئ چې تاسو ته څنګه پته ولګېده، تاسو په دې کې خو دننه نه یې ناست چې تاسو ته پته ولګېږي چې دې موټر خراب دی. نو دا ما د مخکې نه کولاو کړی او ما ته د دې پته ده ځکه چې ما دا چک کړی او د دې موټر خراب و. نو ما ول بل په کباړ کې وکتو او هغه مې راوړو، هغه مې ورته اوس بدلاو. بله خبره دا ده چې تاسو څنګه کله دا کولاو وهئ نو د دې د کپل چې کومه لګېدلی دا الټه دا انټي کلاک لګېدلی وي. یو کلاک وایي مطلب تاسو داسې تا وهئ نو هغه چې کومه دی څه کېږي ټیټ کېږي، او چې داسې تا وهئ نو هغه کولاویږي. خو د دې طریقه کار الټه دی. د دې د ګیسونو یا د سیفټي والز د هغې په شانتې دغه دي د انټي کلاکي، دا چې تاسو داسې تا وهئ نو دا به کلکېږي، او چې داسې تا وهئ دا کپل نو دا به څه کېږي کولاویږي. وګورئ ما ته کولاو کړو. بله د دې طریقه دا ده چې تاسو دا کولاو وهئ دا اکثر چې کومه دی ډېر کلک وي، لکه دا خو اوس په اسانه کولاو شو، په بعضې نیم ټایم کې دا ډېر کلک وي. تاسو به څه چل کوئ، تاسو به داسې کار وکئ دا د پچکس په راوالی او داسې به یو څو غوزار ووهئ. نو که بیا داسې هم ونه شي نو سټک به پسې راولئ، په سټک به یې داسې ووهئ. که د هغې سره هم ونه شي نو د هغې بیا بل طریقه کار دا دی چې دا به تاسو راکولاو کوئ او دلته هغه نل لګېدلی وي دا موټر سره، لکه تاسو ته به زه وښیم موټر سره داسې نل لګېدلی وي، دا موټر د داسې لګېدلی وي او د دې سره دلته دا لاندې نل دی. نو دا به تاسو دلته په دې دغه کې به ونیسئ، نوز په لاس کې به دا تاسو ونیسئ او دقه به داسې تاو کئ. که داسې هم نه وي نو بله طریقه زموږ سره دا ده چې اکثر د دې دا ډېر دننه وي، نو بیا به تاسو داسې کار وکئ چې دا به داسې په دې پچکس کې داسې ونیسئ او داسې به یې تاو کئ. ما ځکه دا پچکس راواغستو، ما سره دلته یو دا هم شته دی، خو که تاسو وګورئ د دې دا پلیټ چې کومه دی دا لږ موټه دی، لږ پیړ دی، نو دا په دې کې نه ورځي. نو تاسو به دې ته هم خیال کوئ د دې لپاره به د نرۍ دغه چې کومه دی پلیټ والا دغه پچکس دا به استعمالوئ. نو اوس مونږ راکولاوو دا جوسر. د دې طریقه کار دا دی چې دلته تاسو دا داسې شاته راواړوئ، دلته به 4 سکروګان لګېدلي، په دې باندې 2 سکروګان لګېدلي دي. اوس د دې نه 2 ما مخکې کولاو کړي وو، تاسو ته کولاووم تاسو ته د هغې طریقه ښیم. دا جوسر ما راکولاو کړه، دا چې تاسو کله راکولاو کړئ دا به په دغې طریقه باندې پروت وي، په دغه شان طریقه باندې به دا پروت وي. نو دا تاسو وګورئ چې د دې یو تار چې کومه دی هغه راغلی او د دې موټر د دې تار د دې جوسر د دې بل تار سره داسې یو ځای شوی دی. که تاسو کو دا به جوزونه درکړم داسې لګېدلی، دا بل تار چې کومه دی دا پسې دلته جاینټ شوی دی، دا سور نو د دې دا به د موټر په ظاهر باندې دا موټر ډېر نوی ښکاري، خو په دې کې ما الریډي کار کړی و او د دې کې نور څه مسلې نشته، خو د دې دا وایل لینک چې کومه دی د دې کې به چېرته تار ختلی وي نو دا د هغې وجې چې کومه دی مسینګ کوي او خراب دی. دا به مونږ رالرې کړو. ښه دلته تاسو وګورئ د کبل د لرې کولو طریقه تاسو ته ښکاري. دا به داسې ونیسئ، دا کپل چې دا داسې ونیسئ دا داسې ټیټېږي، چې داسې ونیسئ ښه په اسانه به دې کولاو کړئ. نو اوس نیکسټ سټپ دا دی، مخکې به ځو. هغې طریقه کار دا دی چې دلته 4 نټونه لګېدلي، دا 4 نټونه به تاسو اول راکولاو کړئ.
دا څلور نټونه مې راکولاو کړه، اوس په دې نه د تارونه چې کوم دي دا لرې کړو. او تاسو چې کله دا راکولاوهئ نو د دې طریقه کار دا دی چې تاسو به اول د دې نه تصویر وباسئ. تصویر به چې د دې لپاره وباسئ چې بیا تاسو دا ورولئ نو چې تاسو ته پکې څه مسله نه وي. کارګر حضرات چې کوم دي هغوی ته خو د دې معلومات وي، هغوی چې دا کولاوئ نو هغوی بیا پوهېږي په دې باندې، ځکه چې د هغوی دا کار دی. خو دا ویډیو زه د هغه چا لپاره جوړوم چې څوک نه وي او کور کې ورته جوسر خراب شي نو هغه په دې طریقه ټیک کولی شي. نو کاویې ته لږ صبر کوو، دا کاویه ګرمه شي که نه بیا به ترې دا جاینټ والي به دا دغه به ترې راکولاو کړو. ښه نو کاویه ګرمه شوې ده او اوس موږ د دې د جاینټ اوس والو، دا ترې زور را لرې کړم. تاسو ولیدل چې څومره په اسانه طریقه کې ما د هغه چې کومه دی د موټر دا راجري کړو او زه به ورته اوس بل موټر لګوم. ښه نو دا موټر ما راواخیستو، تاسو دې ته وګورئ چې په دې باندې داسې خوله لګېدلي وي. د دې مطلب څه دی، دا دغه ته نه لګي، د دې جوسر دی کور ته دا نه ورځي. او مونږ چې کومه د کباړ نه اخیستی او راوړی مو نو د هغې هغه داسې دي. لکه دې ته تاسو وګورئ دا په داسې دنده ورځي، دې کې دنده درې سکروګان لګېدلي، درې ځګونه د دې لپاره په دې کور کې خپل جوړي. خو که تاسو دا نوې وګورئ د دې دپاره څلور ځګونه او دا په دې کې داسې ورځي، لیکن دا خو پکې داسې نه ورځي. نو د دې طریقه کار څه دی چې دا به مونږ څنګه صحیح کوو، په څنګه طریقه، نو د دې لپاره به دې ته تاسو ډېر خیال کوئ چې دا تاسو کله لګوئ. نو ما سره دا باډي هم زړه ده، که نه چې دې باډۍ ته ما لګولې وې نو بیا به هم ښه وه، خو دغه ماته شوي ده. نو د هغې طریقه کار دا دی چې اوس به داسې چل وکړو چې دا نټونه به راکولاو کړو او د دې دا کور چې کومه دی دا به دې ته ولګوو. دا به راکولاو کوئ داسې، دې کې دلته دا دوه نټونه لګېدلي وي سکروګان، دا به داسې کولاو کوئ، په دې طریقه باندې دا کولاویږي. دا به ترې مونږ داسې را لرې کړو او د دې بل نه به هم دا مونږ داسې را لرې کړو. ځان چې کومه دی هغې ته نیسئ او په هغې باندې به کار کوئ. داس اوس دې ته وګورئ، د دې نه نټونو ته وګورئ، دا قابضې چې کومې دې ته وګورئ، دې ته وګورئ، دا یوه وړه ده او دا بله غټه ده، تاسو به دې ته هم خیال کوئ او دا به په دې کې ولګوئ. نو دا زه دې ته لګومه. دا وکتلې صحیح شو. دا به زه اوس په دې کې داسې ورکلک کړم، تاسو وګورئ دا صحیح راځي.
اوس په دې کې عددونه ولګوم. دې د سکروګان به زه اوس په دې کې کلک کړم دغه شان. نو اوس رالو دلته دلته کې تاسو وګورئ زیات تر خلک ډېر کنفیوز کېږي چې کله دا ولولي. نو دې طریقه ډېره سمپل او اسانه ده. دا سور چې کومه دی دا فیس ته دا ګرم دا چې کومه دی دا به موږ دلته د دې بټن سره ورکړو. او دا بل چې کومه دی دا به د دې تور یو سره چې کومه ده نیوټرل تار دی دا به د هغې سره اټیچ کړو. دا ګرم د جاینټ وګورئ په داسې طریقه باندې به تاسو جاینټ لګوئ. دا بل چې کومه دی به تاسو د دې سره کنیکټ کړئ او دا به تاسو په دې طریقه باندې وکړئ. او بیا به تاسو دا یو دې سره داسې اټیچ کړئ او دې په داسې طریقه باندې به تاسو تاو کړئ. بیا به د دې هغې په ذریعه سره په دې باندې ښه سولډینګ وکړئ. بیا به دا شی که ستاسو سره وي دا به ورته ور واچوئ. سوشن ټیپ په راوالئ او د دې نه به داسې تاو کړئ سولډینګ به وکړئ.
اوس د دې وخت راغلی چې مونږ د دې فاینل ټیسټینګ چې کوم دی هغه وکړو او دا تاسو ته وښایو چې دا ټیک دی که خراب کار یې شروع کړو یا یې نه کړو دلته ما ورکړو چې ډېر کار کوي لیټ یې ولګو دا ما په سیریز کې لګولې وه چې په ډایرکټ کې لګوم تاسو ته ښیم دا کار کوي که نه ګورئ تاسو دا تاسو ګورئ چې دا څنګه تاسو وکتل چې دا څنګه ښکلی جوړ شو په کومه طریقه باندې دا د اواز کې او څومره ښکلې طریقې سره په اسانه طریقه باندې تاسو په خپل کور کې چې کومه دی جوسر ریپیر کولی شئ او هغې ته موټر چینج کولی شئ بغیر د بازار د وړو نه نو زه امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي که دا ویډیو م خوښه شوي دا ورسره لایک کړئ او د خلکو سره یې شیر کړئ چې څوک ترې څه فایده واخلي